د یو نوي فراډ څخه ځان بچ کړئ. بالکل دوکه نه سئ. تاسو ته به داسې ډېر کسان ټلیفون وکړي او تا ته به د ودرس سینتس څخه میسج هم راسي او تا ته به دغه دی وایي چې ستا اکاونټ ته 15,000 روپۍ راغلې او مهرباني وکړه په عاجزانه اواز تا ته دی دغه وینا کوي او خواستونه دې وي چې دا پیسې ما ته واپس راولږه. دا بالکل مکمل دوکه ده. که بیا څوک داسې غلط هم سي اول خو څوک نه غلطاږي داسې نو بیا به تا ته دی ستا نوم هم در واخلي چې فلانکی نوم د دی په دغه اکاونټ نه مې تاله پیسې درلې یا د دې ستا نمبر هلته دی وایي او ده ته پته ولګېږي په دې نمبر د دې اکاونټ د ستا نوم هلته شو سي. د دغه فراډ څخه ځان بچ کړئ. بل ورځ ماته په خپله دغسې ټلیفون راغلی دی ما وویل چې تاسې ته هم دغه په خبر هم کوم چې د دغه قسم فراډ څخه بالکل ځان بچ کړئ. د سینتس څخه میسج هم ماته راغلی او بیا ماته ویل چې زه د چکوال یم او ما دغه اکاونټ مې خپل چک کړو او میسج خو مې وکتو بیا مې خپل اکاونټ چک کړو چې کومې روپۍ پکښې پرتې وي هغه وې راغلې نه وې. بهرحال بیا ټلیفونان کول خو ما نه اخېستله اخري مې یو ګنټۍ واخېستله او وایس ریکارډینګ هم ما لګولی هغه هم ځینې وکړ. بیا مې پوښتنې ځینې کولې چې تاسې 15 وخته ته لمونځ کوئ. اول چې نه 15 وخته خو مونځ نه کوم خو کله راځه اخوا ته هم سي بیا مال تبلیغ کې د وخت لګولی دی. ډېرې داسې خبرې منسوس یې بهرحال د خبرو کولو مقصد مو دغه دی چې دغه قسم فراډ څخه تاسو ته ټلیفون راسي او یا په بینک اکاونټ تاسې معلومات سوجوزه غواړي یا یې د پیسه باندې چې پیسې در غلط شوه دا مکمل فراډ دی. د دغه فراډ څخه بالکل ځان بچ کړئ چې بالکل لالچ ونه کړئ. په لالچ کې مه راځئ او لالچ خو وایي چې بده بلیا ده. د لالچ څخه ځان بچ کړئ او د دغسې دوکو څخه هم ځان بچ کړئ چې پیسې درغلې نه وي او تا صرف د سینتس میسج وګورې بقاعده خپل اکاونټ کې کول پکار دي او په هغه میسج باندې باور نه دی کول پکار. هغه یو ډوپلیکیټ میسج دی دغسې ټیپ کړی وي او لیکلی وي. دغه دوکې څخه بالکل ځان وساتئ او دغه پیغام د نورو خلکو سره هم شیر کړئ چې که دغسې فراډ چا سره سوی وي دغسې ټلیفون چاته راځي او خبر سي.